ځوانانو ته باید ښه روزنه ورکړل شي ترڅو په راتلونکي کې د خپل هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. دغه څرګندونې په لغمان کې د خصوصي کورسونو او ښوونځیو د ټولنې مشر د کابل ازرخش تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال وکړي. د سنبلې په 5مه نیټه په لغمان کې د خصوصي کورسونو او ښوونځیو مشر استاد مراد منلي مهترلام ښار کې د کابل ازرخش خصوصي کورس ته لاړ او هلته یې بېلابېلو صنفونو څخه لیدنه وکړه. د لیدنې پر مهال د یاد تعلیمي مرکز مسؤل انجینر قدرت الله اسلامي، استاد محمد عارف او یو شمېر نورو استادانو لخوا نوموړي ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د یاد تعلیمي مرکز په اړه معلومات ورکړل شو. د لغمان د خصوصي کورسونو د هدیې مسؤل ښاغلی استاد مراد منلي څخه نړۍ مننه کوو چې راغی دلته کابل ازرخش تعلیمي بنسټ ته او زموږ احوال یې له نږدې څخه واخیسته. د شاګردانو غوښتنې، د استادانو غوښتنې، د ادارې غوښتنې یې واورېدې او لازمې لارښوونې وکړې شاګردانو ته تر څو دا کوم غوښتنې چې شاګردانو وکړلې دوی ته په وخت رسیدګي وکړي او همدارنګه موږ به تر آخري حده پورې انشاءالله د لغمان بچو ته، د لغمان ولسونو ته په پوره ډاډ او په غوره نصاب او ښه معیار سره خدمت ته چمتو یو او خدمت به کوو انشاءالله. ډېره زیاته مننه استاد محترم ستاسې د راتګ څخه دلته کابل ازرخش تعلیمي بنسټ ته تاسو راغلی، زحمت مو وکړه او زموږ د سنټر شاګردانو ته مو هیلهمندي ورکړله، تشویق مو کړل. ستاسو د تشویق آمیزه خبرو څخه ډېره زیاته مننه. بیا ورپسې استاد مراد منلي له دوی څخه مننه وکړه چې د لغمان د ځوانانو لپاره د تعلیم په برخه کې سرمایه گذاري کړې ترڅو د لغمان ځوانان وکولی شي د انګلیسي ژبې له زده کړو څخه برخمن شي. نوموړي له دوی څخه وغوښتل چې خپلې هڅې د لا ګړندۍ کړي او ځوانان دې ښه وروزي ترڅو په راتلونکي کې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. نن موږ کابل ازرخش تعلیمي بنسټ لیدلو ته راغلو. یوازې یو هدف مو همدا ده چې دغه تعلیمي بنسټ په لغمان کې کلونه خدمات وړاندې کوي او ترڅنګ یې زموږ د لغمانیو د روزلو دپاره یو ستر ګام پورته کړی. زموږ هدف دلته دا و چې څنګه وکولی شو دغه تعلیمي مرکزونو هغه استادان، هغه زده کوونکي چې د لرې پرتو سیمو نه الحمدلله نن په افغانستان کې خصوصا په لغمان کې سرتاسري امنیت ده. نو زما هدف هم همدا ده چې زموږ د ولسوالیو خلک، زموږ د مرکز خلک دلته راځي، دوی تشویق کړو، دوی ته ترتیب را جوړ کړو او د دوی ستونزې واورو او دغه تعلیمي مرکز چې په لغمان کې فعالیت کوي عموما دوی ډېر لنډ او چټک یو برنامه لري چې دا هغه وروڼو ته چې دوی غواړي انګلیسي ډېر زر زده کړي، ښه زده کړي، په ښه شکل زده کړي او زر ځان هدف ته ورسوي. نو د دوی د تشویق لپاره راغلو او دوی ته مو ډاډ ورکړ چې دا تعلیمي مرکز، دا دستګاه چې تاسو انتخاب کړې ده دا مو بالکل ښه ځای مو انتخاب کړی ده او دغه چاره د لا همدغسې بریالي. ترڅنګ مو د ادارې څخه غوښتنه د دې وکړه چې هغه بېوزله، هغه یتیم، هغه څوک چې د علم او د قلم او د کتاب سره مینه لري او دوی د فیس توان نه لري، نو دغسې دوستان نو مشخص کول او دغسې دوستانو سره همکاري کول او دغه دوستانو ته قلم او کتاب په لاس کې ورکول. بل هدف مو دا و چې دا وروڼو ته داسې یو میسج ورسوو چې راځئ د خپل وطن ته، د خپل لغمان ته، د خپلو ولسونو ته خدمت وکړو او خدمت مو یوازې همدا ده چې پیسو ته ډېر ارزښت ورنه کړو بلکې معنویاتو ته ارزښت ورکړو او دغه دوستان او دغه زده کوونکي او دغه ځوانان تشویق د دې وکړو چې دغه انګلیسي زده کولو څخه دوی باید یو هدف ولري او هغه هدف یې دا وي چې د نړیوالو پرمختګونو، د نړیوالو اقتصادي پرمختګونو، علمي پرمختګونو، پوهنیز پرمختګونو او نن چې په دا نړۍ څومره پرمختګونه کړي دي د دوی د پرمختګونو څخه د دې ژبې پر اساس باندې باید آګاهي ولرو او د هغوی د هغه تجربو څخه باید استفاده وکړو او د خپل ګران وطن افغانستان لپاره له هغوی نه استفاده وکړو او په راتلونکي کې دا د بډای کړېدلی وطن د لپاره د خدمت مصدر واوسو. مراد د زده کوونکو څخه وغوښتل چې خپل راتلونکی په تعلیم سره روښانه کړي او نور ځوانان هم زده کړو ته وهڅوي. د کابل ازرخش خصوصي کورس زده کوونکو وویل د یاد تعلیمي مرکز د استادانو او ښه مدیریت له امله انګلیسي ژبې زده کړه کې مثبت تغییر راغلی. نوم مې ولید الله دانش الکوزی ده، د لغمان ولایت مرکز پورې اړوند د بدیل آباد سیمې اوسېدونکی یم. په لومړي کې دا وایم چې کابل ازرخش مې د دې لپاره انتخاب کړی ده چې زه وغواړم چې خپلې د انګلیسي زده کړې دلته بشپړې او پوره کړم. هغه په دې خاطر چې زه به یوه هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلي هغه به تاسو ته وایم. زموږ له کلي زما یو دوست و، ملګری مې و، د کانکور په ازموینه کې د لغمان ولایت ادبیاتو ښوونځی د انګلیس څانګې ته کامیاب شوی و. نو هغه په لومړي کې که خیر هغه نوم نه اخلم، هغه ډراپ شو
چې کله ډرایو شو نو هغه راغی دلته کابل ازرخش انتخاب کړ. کله چې انتخاب کړ هغه کوم پروګرام چې د کابل ازرخش شو هغه په بریالیتوب سره پای ته ورسو. کله چې پای ته ورسو هغه بلال بیا د هغه کوم تاجیل چې اخیسته بیا د هغه صنف کې تدریس شروع کړ، یعنې زده کړې شروع کړې. وخت تېرېدو سره کله چې هغه له څلورم صنف څخه فارغېږي نو نتیجه دا وه چې په لومړي یا دویمه درجه یا په A کټګورۍ کې فارغېږي. نو ما چې د هغه څه ولیدل چې هغه مثبت او هغه څه چې دلته وکړل هغه ما ولید، نو زه هم ډېر تشویق شوم چې راغلم او کابل ازرخش نه انتخاب شوم. نورو ځوانانو د لغمان ټولو ولسونو څخه مې دا هیله ده، دا امید مې ده چې راشي کابل ازرخش انتخاب کړي تر څو په ژوند کې مثبت او دایمي تغییر راشي. ځکه که چېرته څوک غواړي چې په انګلیش کې پوره او ښه ډول سره تدریس په نورو ځایونو کې وکړي، خپل ژوند ته مثبت تغییر ورکړي، نو کابل ازرخش د انتخاب کړي تر څو له ژوند څخه مثبت استفاده وکړي. زما نوم زمری علی فضلرحمن دی، د لغمان ولایت مرکز پورې اړوند د میداني لیکلي اوسېدونکی. زه د کابل ازرخش تعلیمي اکاډمي کې د شاګرد په صفت یم. زه چې کله دې کورس ته راغلم حتی زما ABC زده نه وه، ډېره نیمګړتیا مې درلودې. استاد په هڅو په کوشش سره ډېر څه زده کړل او نور انشاءالله تعلیم ته دوام ورکوو چې مخکې راشو. د یادونې وړ ده چې کابل ازرخش په لغمان ولایت کې په کال 1491 کې فعالیت پیل کړی چې تر دې دمه یې په 21 دورو کې 2000 پورې فارغان ورکړي چې اوس عملاً په بېلابېلو برخو کې په دندو مصروف دي.